سواد نری پاس برخې ته ځي راته وایي زور پرې کوو همغې برخې ته یې راولو کومه ځای مو شروع کړې وه نری لاندې کوزو ګېډه کې زور ورته کوو پاس برخې ته یې نری پرېږدو کود دوی نری راخلو زور پرې کوو نری پرېږدو لیکي دا همغه الف ورکوو کوم چې لومړی سر کې لیکلو عین لومړی سر د حمزه یا ګوډکي الف رقم راخلو نری کوزېږي ګېډه کې زور ورته کوو پاس برخې ته یې راتاوو شکل یې هګۍ ډوله یا ګېډه یې جیم رقم جوړو وروسته ګېډه د عین او جیم یو ډول ده لیکو فی قلم دې زور کېږي راتاویږي ګېډه یې بې رقم ورته جوړو کوب قاف سیده قلم دې زور کېږي لاندې برخې ته یې تاووو نری ګېډه کې زور ورته کوو پاس برخې ته یې پرېږدو د فی او قاف سر یو ډول جوړېږي وړوکی کاف نری زور پرې کوو نری پرېږدو ګېډه یې بې رقم ورته جوړو لام د الف په شان راخلو له لیکې لږ کوزوو ګېډه نری زور پرې کوو نری پاس برخې ته پرېږدو میم ګول برخه جوړو له لاندې برخې راخلو نری لاندې پرېږدو سلامونه دوستانو تاسو کولی شئ دلته موږ سره هر ډول درسونه وګورئ طبي علوم مثلا نرسنګ سو فارماکالوژي سو همدارنګه اناټومي او نورې برخې همدارنګه کمپیوټر زده کړه سوه انګلیسي بېلابېل کتابونه ژباړه خطاطۍ زده کړه همدارنګه ټرافیکي لارښود او نور بېلابېل ګڼ موضوعات په درسي بڼه تاسو دلته کتلی او موندلی شئ مننه ښه وخت خبر انګلیسي نوم سرچ کړئ ژمن اکاډمیک سینټر سره یو ځای شئ او زموږ پوسټونه تر نورو شیر کړئ